بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك حضرت ابي سعید خدری رضی الله عنه روایت کوي د نبی علیه السلام څخه سردار د میاشتو افضل د میاشتو چې د هغه شهر رمضان ده، او اعظم حرمتن چې بعد هغه ذی الحجه میاشت ده، ذی الحجه یا ذو الحجه. دا میاشت د حج مبارک میاشت ده چې حج پکې ادا کیږي، حج پکې کیږي. حجان صاحبان حج لره ځي په دې میاشت کې د ذی الحجه د میاشتې هغه مناسک د حج پر ځای کوي، دی ادا کوي. ځکه د دې فضیلت د رمضان المبارک څخه ورسته په میاشتو کې د ذی الحجه د میاشتې اولې لس ورځې چې دي دا ډېرې افضله دي او ډېرې د برکت دي او ډېرې د فضیلت دي، او د دې احترام کول، په دې کې عبادت کول، په دې کې رحم و شفقت کول، په دې کې صدقه کول، خیرات کول، په دې کې د یو مسلمان سره همکاري او همدردي کول. تر رمضان المبارک ورسته بیا ثوابونه چې دي بیا په دې لس شپو کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه جابر رضی الله عنه روایت کوي، نبی علیہ السلام بارک فرمایل: افضل ایام الدنیا ایام عشر ذی الحجه، قیل ولا مثلها فی سبیل الله، قال ولا مثلها فی سبیل الله الا رجل عفر وجهه فی التراب، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. جابر رضی الله عنه روایت کوي د نبی علیہ السلام بارک څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل: افضل د ورځو د دنیا چې دي، یعنی دغه لس ورځې د ذی الحجې د میاشتې د دنیا په ورځو کې څومره ورځې د دنیا دي او تیریږي او راځي، په دې ټولو ورځو د دنیا کې دغه لس ورځې به الله پاک ته ډېر محبوبې دي. صحابي ورته وویل: ولا مثلها فی سبیل الله، دا داسې دي لکه په لاره د خدای کې چې سړی ولاړ شي. نبي علیه السلام بارک ورته وویل: نه، په مثل د هغه نه دي، مګر هغه څوک چې ووځي په لاره د خدای کې په جهاد کې، جهاد فی سبیل الله کې مخې سپېروي، د هغه سړي فضیلت بیا د ده څخه بالا دی. نو حضرت عایشه رضی الله عنها بارک روایت کوي چې په زمانه کې د نبی علیه السلام بارک یو سړی و، سروز و، باجه و، غزلې و، دا شانې اورېدل د دې شوقي و. کوم وخت چې به ذی الحجې میاشت داخله سوله، سهار به دروژه نیوله او د شپې به عبادت کاوه. بیا یو ورځ دا سړی رالی نبی علیه السلام بارک ته وویل: یا رسول الله، زه د شپې عبادت کوم، د ورځې روژه نیسم. نبی علیه السلام بارک ورته وویل: څه باعث کړی، چې تا ته باعثتو پر دې در کړی دی چې ته د دې لسو ورځو عبادت کوې او په دې لسو شپو کې عبادت کوې، د ورځې روژې نیسې. دې سړي ورته وویل: یا رسول الله، زه غواړم چې هغه لس ورځې چې د ذی الحجې د میاشتې دا ورځې د حج د ورځې دي، د حج مناسک پکې ادا کېږي، د حجاجو کرامو اعمال پکې کېږي، د هغو طوافونه او عملونه پکې کوي. زه هم غواړم چې په دې ثواب کې ځان شامل کړم، په دې ثواب کې ځان ورګډ کړم. نو نبی علیہ السلام بارک و دې صحابي ته وویل: ولک بعدد كل يوم تصومه عتق 100 رقبه و100 بدنه تهديها و100 فرس تحمل عليها في سبيل الله. تعالی پر هر روزه باندې چې په دې لس ورځو کې ته نشي د سلو مریانو ثواب الله پاک درکړي چې آزاد کې دومره ثواب په دې روزه باندې درکړي کېږي لکه سل مریان چې آزاد کې، او سل وشان خیرات کې، او سل آسان بار واسطه په سبیل الله د الله لپاره، د سل آسان بار یعنی هغه څه چې د مجاهدینو په ګټه او په فایده کې راځي، هغه څه پر بار به تی واسطه خیرات کې په دې روزه باندې د سلو وشانو، د سلو مریانو، د سلو بار آسان ثواب الله پاک درکړي. کوم وخت چې بیا ترویه هغه د ورځ د ترویه چې اتم ورځ ده، په هغه ورځ باندې چې روزه ونیسي تعالی د سلو مریان، د زرو مریانو آزادېدلو ثواب درکړل کېږي، د زرو وشانو ثواب درکړل کېږي، د زرو آسانو بار چې په سبیل الله ته خیرات کې دا ثواب درکړل کېږي. او کوم وخت چې بیا د عرفات ورځ چې د نم ورځ چې د ذی الحجې د میاشتې بیا چې ته روژه ونیسې په دا ورځ باندې یو نیک عمل وکړې، عبادت وکړې، تعالی د 2000 مریانو ثواب درکړل کېږي، د 2000 وشانو ثواب ستا په عمل نامه کې لیکل کېږي، او د 2000 آسانو بار په سبیل الله چې خیرات کې دا ثواب درکړل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و دې صحابي ته وویل و دې ځوان ته وویل: وصيام سنة قبلها وسنة بعدها. صيام روژه نیول په دغه ورځ د عرفات چې د نن ورځ د یوه کال د تیر سوي ګناوې معافوي، د روان کال ګناوې معافوي، هغه ګناوې چې صغیره ګناوې وي الله پاک معافوي،
او چې توبه وباسي کبیره ګناه وي الله پاک معافوي د روان کال ګناه وي الله پاک حفاظت وکړي د ګناهو څخه په دې روژه نیولو باندې یا به تخفیف وشي په هغه ګناهو کې د چې د څه ګناه سوي وي الله پاک به د په سزا کې اساني ورسره وکړي سزا به ډېره نه ورکوي او نبی علیه السلام بارک وایي چې د هغه ورځې دي و الله ته ډېرې محبوبې ورځې دي او په دې ورځو کې عبادت کول د ذوالحجې روژه د یوې ورځې د یوه کال د روژو سره ثواب لري او د شپې عبادت یې بیا د یوه کال د نفلي عبادت سره ثواب لري او هر ورځ چې په دغه 14 ورځو کې څوک روژه ونیسي الله پاک به بیا په هر ورځ د روژې په نیولو باندې د پوره کال ثواب ورله ورکړي نو په دې ورځ کې به سړی عبادت کوي هر څومره عبادت چې په وسه وي د هر چا د رمضان المبارک څخه وروسته بیا چې ډېر فضیلت لري هغه دغه لس ورځې چې دي هغه دغه لس ورځې عبادت کول په دې کې الله پاک انسان ته ثوابونه ورکوي او دا هم راځي د بزرګانو څخه منقول ده د مشایخ کرامو څخه چې د دې لشبو احترام څوک وکړي الله پاک به لس شان ورلره ورکړي او برکت به په عمر کې راشي زیادت به په مال کې راشي حفظ به د عیال او د اولاد وشي الله پاک به د اولادو د حفاظت وکړي تکفیر به د ګناو وشي یعنی ګناو کفاره به وګرځي د عبادت د لشبو تضعیف به په حسنات کې راشي یعنی حسنات به لس چند شي یا چند بشي کمر سلو بدیل شو کې الله پاک به د مرګ اساني باندې راولي په وخت مرګ کې د زکندن په وخت کې الله پاک اساني معامله وسره وکړي او رڼا به په قبر کې په هغه تور شپه کې چې د ورسي قبر لره الله پاک په داله شو کې د تمرګ ورکړي الله پاک به نور د قبر ورکړي او کې اعمال تلل کېدل په ورځ د قیامت باندې اعمال د ترازو په لدر نشي د دې لشبو د عبادت په فضیلت باندې او الله پاک به سختی د قبر او د آخرت ځین پورته کی او درجه به بلند شي دا لس حسنات یا لس فضیلتونه د دې لشبو په مقابل کې الله پاک سړی ته ورکوي او که یو سړی به مسلمان مؤمن ته جامه کالی ورکړي یا پر یتیم باندې رحم وکړي او الله پاک به د اولیاء په درجه کې راولي مسلمان مؤمن لاړ شي جنازې ته د مسلمان مؤمن په جنازه کې شامل شي دا سړي لکه د شهید جنازه چې دی وکړي یو مجلس د علم وکړي مجلس د علم لره ورسي دا سړي لکه د انبیاء مجلس لره چې ورسي نو مهرباني پر یتیم او پر کونډه باندې مسلمان مؤمن باندې دا هر وخت باید سړی وکړي بیا خاص به دا شو ورځو کې په دا شو شپو کې د مسلمان مؤمن دپاره ګټه او فایده چې د هغه په خپل ژوند کې د په خپل لاس باندې ده سړی په خپل لاس باندې یو عمل وکړي په خپل بدن په خپل ژوند کې په خپل صحت او په خپل لاس باندې یو خیر وکړي د تر لاس یو خیر ووځي د په خوله یو خیر جاری شي الله پاک موږ پیدا کړي د لپاره د نیکو اعمالو یو د لپاره د اعمال صالحو یو الله دې قبول اعمال را نصیب کړي الله پاک مې دې دعا او قبول کړي الله مې دې عبادت قبول کړي الله مې د ګناهو څخه معافي په نصیب کړي الله دې هر مسلمان هر مشکل او حل کې د دنیا او د آخرت تکلیف وسمه دې الله وساتي اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين